دا هم د خوشحالۍ خبر. امارات افغانستان کې د 3000 میگاواټه لمري برېښنا د تولید لپاره پانګونه کوي. افغان حکومت او یو اماراتي شرکت په افغانستان کې د 3000 میگاواټه لمري برېښنا د تولید لپاره خپل منځي هوکړه لاسلیک کړه. د افغانستان برېښنا شرکت وایي دا هوکړه لیک د شرکت او د امارات ولسمشرۍ د چارو ادارې د پانګونې اسانچارۍ څانګې مشر عطاالله نصیب او د برېښنا شرکت مشر احمد داود نورزي ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدي د چهارشنبې په ورځ بي بي سي ته وویل ډیر ژر به د دې پروژې تخنیکي او لومړنۍ ارزونه پیل شي او بیا به شرایطو او اړتیا ته څرګندولو سره د پانګونې اندازه وټاکل شي. د هغه په خبره د دې پروژې لپاره پانګونه او وخت او د لمري برېښنا تولید ځای ته په پام سره توپیر لري. نوموړي افغانستان کې د انرژۍ ځان بېساینې لپاره د دې پروژې پلي کېدل مهم ګام وباله. افغانستان د مهال د کورونو روښانولو او اقتصادي څرخ خوځولو لپاره 2000 میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري. د افغانستان برېښنا شرکت په خبره دغه هیواد د دې اړتیا لري کولو لپاره د مهال ایران، ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان نږدې 2000 میگاواټه برېښنا تولیدوي چې له 300 میلیونو ډالرو ډیر لګښت پرې راځي. د دې وارداتي برېښنا سربیره د افغانستان د برېښنا کلنی کورنی تولید هم د 280 او 320 میگاواټو ترمنځ اعلان شوی دی. دې کې 4% برېښنا د حرارتي نویدونکې انرژي او پاتې د اوبو باندونو لخوا تولیدیږي. ملګرو دا و زمونږ چمتو شوی ویډیو. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.